السلام علیکم ورحمۃ الله. زه نن یو مهمه موضوع ده لیدل یې اړین دي، باید تر اخره پاتې شئ. راځئ څه درته ښیم، دروازه به خلاصه کړئ. السلام علیکم. سړی ناست دی. اول خو ډېر ښایسته نقشه دې نه ده جوړه کړې، ښه ده که نه؟ وبخښه چې زه یې ولا سافر راغلم. السلام علیکم. ورور ښه خیرت دی؟ تازه راغلی دی. په خیر راغلی. ایمه لاس بند دی، وبخښلم چې لاس بند دی. زه اکثر زیاتو پښتنو سره سم مواجه یم، خصوصا زموږ ځوانه طبقه. وبخښئ بغیر د دې چې زه د سره نور جوړ په خیر یو، خو ښه راغلاستو دا شی و ډایرکټ موضوع ته راغلو. اکثره ځوانان په عامه اصطلاح به داسې وایم چې ګیچ دي. څه وکړي، کوم طرف لاړ شي، څه شی وکړي، کوم کار روزګار وکړي، تعلیمونه یې کړي دي، وظیفې محدودې دي، مثال تقاضاوې زیاتې دي که نه. څنګه پرمانه ژوند وکړي، لنډ خبره پرمانه ژوند وکړي، چاته احتیاج وي، هم اسلامي ادرس نه دغه خبره دغه دا ډېر ښه دی. جالبه دا چې دا پوښتنې ما ته هم راغلې وې او دا خبرې سوشل میډیا کې هم نه کېږي. نو موږ څه شی کړي دي، چون زه بېرته روان یم زر، نو چهارشنبې په ورځ چې کوم سبا ده، نن سه شنبه ورځ ده، سبا چهارشنبه ده، او په یولرنا په مرکز کې 2 پورې کینم دغه پښتنې ځوانان ورونه خویندې راځي. هر یو سړی چې هر هغه پښتن دی، که هغه دعوت دی، که هغه تجارت دی، که هغه مدیریت دی، که هغه تعلیم دی، څه باندې زه پوهېږم انشاءالله هغه به زه خلکو شریکوم. ځکه کاشکې زه چې کله موږ چې کله واړو، کاشکې موږ ته چا دا مشوره کړې وای، نو مطمئن یم چې موږ به دا ژوند سفر لږ اسانه شوی وو او کیدای شي موږ بیخي بل ځای کې وای، والله اعلم چېرته. لیکن چې چون موږ دغه معلومات لرو، دا سفرونه هم کړي دي، تجربې لرو، نو دا یو صدقه جاریه هم ده چې یو کس ژوند بدل شي. دا به ولې نه؟ نو سبا زه 2 بجې چهارشنبې ورځ یولرنا چې کوم په شهر نو کې ده، د تاسو کولی شئ چې دغه یولرنا ویب سایټ ته لاړ شئ او ادرس ته یا نمبر بلته دلته به زه نمبر به د ویډیو پر سر ولیکم، ویډیو سره خبره کړئ تر ټولو ځوانانو ته ورسېږي. نو راشئ وروره، وخته راشئ، ځکه تېر ځل هم ډېر زیات رش و. نو امید لرم دا ځل ډېر کسان نه وي، خو 2 بجې موبایل دی، تقریبا 1 بجې ته به ځان ورسېږي. بالکل. او زه به 3 بجو پورې ناست یم، لیکچر نه ورکوم، فقط څوک پښتنه کوي او پښتنه جوړوم، بس هر شي کې پښتنه، هر څه کې چې پښتنه وي انشاءالله. نو الحمدلله الله تعالی دا استعداد ورکړی دی او مخامخ دی، صفت به یې نه کوو. نو رب تعالی دې نور همت ورکړي. واقعا دې سړي سره غم شته د ځوانانو، د ټولنې، د دې ملک او دې هېواد. راځئ د څخه استفاده وکړو. یو ګیلاس چای خو به ورکوې؟ ولې نه، او راځئ چای هم شته دی. نو نن څه دی، نن سه شنبې ورځ ده. تاریخ نن تاریخ څوم دی؟ نن تاریخ چې دی دا کوم چې عیسوي تاریخ دی هغه 23 د جولای دی، سبا 4 ماسپښین 2 بجې. ویډیو زه اوس اپلوډ کوم. بیا اکثر ورونو چې ویډیو ګوري بیا پوښتنه کوي، ښه ده بیا تېره شي ویډیو، که نه وخت تېر شي. نو زه اوس ویډیو اپلوډ کوم همدا اوس. نو سبا ته انشاءالله دا چانس مه مس کوئ. استاد شته دی، هر رنګې پوښتنه چې ستاسو په ذهن کې، که هغه یولرنا تجارتي وي، اسلامي وي، فامیلي وي، چې فکر کوئ زه تاته جواب درکوی شم. تجارت د کوم ځای نه شروع نظر پې واورئ، زه هلته یم انشاءالله. الله مو راوله، سترګې په لار وي. ډېره مننه. السلام علیکم ورحمت الله.